باچا صاحب محترم ما په دې خپلې ماڼۍ کې درسره نوکر کا. نوکر به دې کوم خو دا راته چې ته څه وړتیا لرې. باچا سلامت زه سیاست پوه یم. سیاست پوهان خو ما سره په کلا کې ډېر دي خو زه ته مې د اسونو طبیبي محصول وټاکلي. ځوانه دا پورې اس وینې دا په ما باندې ډېر زیات ګران دی خو ته دا وګوره چې اصلي نسلي دی او که نه. باچا سلامت دا پورې چې کومې تا دې خوښې کوم اس ته که نه دا اصلي اس نه ده، دا اصلي نسلي ذات نه ده. دا ته څه وایې راوغواړه لکه دغه ځنګلاتو مسؤل. باچا سلامت خدمت وایه. دا زما سیسپا وایي چې دا اس اصلي نه دی دا خو تا ما ته راکړی و. باچا سلامت دا اس اصلي ده خو د زیږون پر وخت یې مور مړه سوه نو روزنه یې غواګانو سره سوې او د غوا شیدې یې ورکړې. ځوانه ته څنګه پوه شې دا اس اصلي نه دی؟ باچا سلامت د تا کوم اس ته چې ما وکتل نو دی به په ټیټ سر لکه د غواګانو په شیر واښه خوړل، لیکن اصلي اس نسلي اس واښه په خوله کې نیسي او په جګ سر باندې واښه خوري. واه ځوانه زه خو ستا د سوچ نه ډېر متاثره شوم. شاباسې ولېږئ په تحفه کې د کور ته غنم غوړي وریجې د مرغانو غوښه د ملکې په محل کې مې په یو خاص موقف تعیین کړې. ځوانه اوس راته خپل د ملکې په اړه ووایه د دې په اړه څه نظر لرې؟ خوی خاصلت د ملکې ده خو شهزادګۍ نه ده. دا څه وایې ته؟ زه صحیح وایم اق وایم. راوغواړئ خواښې مې پوښتنه ترېنه وکئ. باچا سلامت خواښې خو دې نه سوه راتلی خو زه راغلم وایه اخي. سره دا سړی څه وایي چې ستا لور شهزادګۍ نه ده؟ باچا سلامت تا پلار چې کله دې مونږ لور پیدا کېدله نو تا پلار مونږ ته ویلي ول چې دا لور به مونږ ته راکړې خو هغه د زیږون په وخت کې مړه شوه نو بیا مونږ ویل چې مونږ شاهي کورنۍ سره نږدې پاتې شو د بل چا لور هم لویه کړه خو تا ته هم درکړه. والکه نوکره دلته راشه. ته څنګه پوه شې چې دا زما مېرمن شهزادګۍ نه ده؟ دې ملکې چلند له خادمانو سره ډېر جاهلانه و حالانکې اصلي شهزادګۍ ډېره مهربانه دا خو ډېره بدتمیزه او ډېر بیکاره چلند مې خادمانو سره کوم نو ځکه پې پوه شوم. واه ستا د عقل نه زه ډېر متاثره شوم. والکه ولېږئ د دې کور ته 10 بسان 10 بیزې ولېږئ په منډه. والکه سینسپو دلته راشه نن درنه یو بله پوښتنه کوم. باچا سلامت زما په اړه رایه راکړه چې زه څنګه یم. تا په اړه خو رایه در کوم خو یو وعده به راسره کوې چې ما سر به سلامت وزنې به مې نه. دا ته څه وایې واده در سره کوم سر به دې سلامت واده به راسره کوې باچا سلامت ما ته به څه ضرر نه رسې. نه به رسېږي ستا سر به سلامت نه به ورته ضرر رسېږي. واده شوه واده شوه مهرباني. نه ولاکه ته باچا یې نه دې ولاکه دا شکل دې باچا یې نه دې ولاکه خوی خاصلیت دې باچا یې. دا ته څه ګډې وډې وایې؟ حق وایې به باچا صاحب واده دې راسره کړې وه. څه شوی هغه پلار چې مې زما په اړه کتاب لیکلی و راوایخلی هغه. باچا سلامت پلار دې په دغه کتاب کې لیکلي دي موږ زوی نه وو د موږ اولاد نه کېدو ته موږ د یو شپون نه وایستې نو خپل زوی یم کړ. والکه سینسپو دلته راشه. باچا سلامت ته څنګه پوه شوې په ما باندې؟ باچا سلامت باچایان خو چې دي که نه په انعاماتو کې ملغلرې سره زر جوهرات او دغسې انعامونه ورکوي. تا پسونه او میږې او دا خو د شپنو کار دی د شپنو زوی نو دا تمه کېدای شي چې خوراکي شیان به درکوي پسونه او هغه به درکوي نو چې ته صحیح باچا وایي دا ما ته سره زر راکړي وو انعامات به دې راکړي وو غمي به دې راکړي وو دا تا انعامات وو. اختیا هم چې عادتونه نسلونه ښیي نو ملګرو خپل اخلاق خویونه عادتونه مو سم کړئ چې له همدې نه ستاسو اصلیت څرګندېږي. موږ باید یو چا احترام او درناوی د هغه د اخلاقو له مخې وکړو نه د یو مقصد دپاره. که څنګه باچاګیه بلکل ډېر ښه باچا یې نه خدای دې هر سړی به وایي ګوره داسې خو نه ده که نه عادت نه به یې پېژنې.